سلام درنو لیدونکو ستړي مشي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په تورخم کرښه د طالبانو او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ شخړه کې یو پاکستاني سرتیری ټپي شوی دی. راپور زیاتوي شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوې چې طالب جنګیالیو له پاکستاني پولیسو سره لفظي شخړه کړې او وروسته یې ترمنځ ډزې شوي دي. د شخړې لامل دا ښودل شوی چې پاکستاني سرتیري یوه افغانه ماشومه چې له پولې پورې غاړه یې په یوه پلاستیکي بورۍ کې لیږدوله رټلې وهلې ده. له لنډې نښتې وروسته د تورخم دروازه نږدې یو ساعت لپاره تړل شوې وه چې وروسته د دواړو خواو د چارواکو له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوې ده. بلخوا د عمران خان پلویانو د هغه له نیول کېدو وروسته د پاکستان په ځینو برخو کې لاریون وکړ. د هغه پلویان په دې باور دي چې عمران خان له دې امله نیول شوی چې په راتلونکي ټاکنو کې له برخه اخیستلو پاتې شي. دوی وایي پر ښاغلي خان لا له وړاندې تورونه پورې شوي وو، خو چې د ټاکنو وخت ته لنډه موده پاتې شوه نو د هغه د نیول کېدو پرېکړه وشوه چې د کار ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. په همدې حال کې پاکستاني خبریال او د سیاسي چارو شنونکي طاهر خان ولولئ کوچي تفر عمران خان د لګېدلو تورونو په اړه داسې وویل: هغه د خپل واک پر مهال ټول هغه سوغاتونه او ډالۍ چې له بهرنیو هیوادونو او یا هم هغه پیسې چې د له دغو درکونو ترلاسه کړې وي هغه یې حکومت ته نه دي ښکاره کړي او خپل جیب ته یې اچولي دي. بله خبره دا ده چې هغه د خپلو جایدادونو او پانګې په اړه هم هغې ځانګړې ادارې ته راپور نه و ورکړی چې په دې برخه کې کار کوي. طاهر خان زیاته کړې د پاکستان د قانون له مخې صدر اعظم، وزیران، د پارلمان غړي او نور لوړپوړي چارواکي باید هر کال په دې اړه نوموړې ادارې ته معلومات ورکړي او حتی بانکي حسابونه هم باید دغې ادارې ته وښایي. خو عمران خان په 2013 2019 او 2020 کال کې دغه راپورونه نه ورکړي. طاهر خان دا رنګه وویل له همدې امله د مسلم لیگ یو غړي محسن رانجه په پارلمان کې پر ده دغه تورونه لګولي وو چې هغه د په ټاکنو کې له برخه اخیستلو محروم کړی شي. د قانون له مخې د پارلمان مشر د هغه د محرومولو واک نه لاره، نو دغه خبره بیا د ټاکنو کمیسیون ته وړاندې کړې وه.